د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د غبرګولي 14مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د مۍ له 3 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د معیاري میټرو د واردولو لپاره د برېښنا شرکت او یو چینایي شرکت ترمنځ د تړون لاسلیک د پیرودونکو ستونزې به حل شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له رئیس سره د صنعت او سوداګرۍ وزیر لیدنه، د صنعتي پارکونو او فابریکو وده، د برېښنا تولید او کارموندنه د دې لیدنې اصلي موضوع وه. او د مالدیو هیواد ته د اسرائیلي سیلانیانو د سفر منع کېدل دا پرېکړه د بېګناه فلسطینیانو په ملاتړ سوې ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه د شینزین کلو میټرونو جوړولو چینایي کمپنۍ له استازي سره د 2.7 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د 1 فاز او 3 فازه میټرونو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. یاد شرکت زیاتوي چې د دغه کمپنۍ میټرونه د برېښنا له ټاکلو معیارونو سره سم جوړیږي او برېښنا شرکت باید د شبکې اصلاح او نوې پراختیایي برخو کې وکاروي. د یاد شرکت په وینا د دغو میټرونو له واردېدو څخه به وروسته د پیرودونکو ډیری ستونزې حل او معیاري میټرونه به په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو مسؤل استفن رودریګز سره کتلي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه کتنه کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو د ملاتړ، د صنعتي پارکونو د ودې، د کارخونو د جوړولو، په ځینې ولایتونو کې د برق د تولید، کارموندنې، کوچنیو پانګوالو ته د قرضې په ورکولو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوي. په یو بل خبر کې د سمنګان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او مرکز کې د 138,433 ډالرو په ارزښت د څښاک د پاکو اوبو د 6 شبکو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه شبکې د EHF مؤسسې په مالي مرسته او د دغه ولایت د بیارغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ جوړې شوې دي. او په پای کې یو بهرنی خبر. مالدیو هیواد پرېکړه کړې چې د دغه هیواد تفریحي سیمو ته د اسرائیلي سیلانیانو په تګ بندیز ولګوي. د دغه هیواد ولسمشر د دفتر بیان د یوې بیانیې په خپرولو سره ویلي چې د مالدیو ولسمشر محمد مویزو پرېکړه کړې چې دغه هیواد ته د اسرائیلي پاسپورت لرونکو سیلانیانو په تګ بندیز ولګوي. د په وینا دا پرېکړه د هغه بېګناه فلسطیني وګړو چې د شدید لوږې سره مخامخ دي په ملاتړ د اسرائیلي صهیونیستي رژیم پر وړاندې نیولې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.